ساقي جان سیر پراش پاکستان تا تګور بیا خپل ځان ته غیرت بدی معلوم شي تګور بیا خپل ځان ته غیرت بدی معلوم شي رب دې تبا کړه ساقي جان لعنتي ته چې د مليانو کوي د بېزتي ته چې د مليانو کوي د بېزتي غټلای ته د وسې شرابي ته چې د مليانو کوي د بېزتي خنزير عمر مخکې نیولې ساقي جان باندې نومېږي قسم دې مخې وګوره د هغه د خنزير او د هغه په مخ کې فرق نشته لعين انسان دی او رذيل انسان دی خبيث دی او دوس دی ګیا ګزره چې په انسانانو کې ګوري دا ساقي جان وګوره قسم دې خدای مخ مسه کړی دی مخ راوړو د بيزو غوندې د شادوګانو سي د خنزيرانو سي د اسخا مخې نیولې وګد مخې دې بدرنګه ګیا ګزره ذلیله خبيثه رذيل او درنده بندري ناست پیغمبر دې په منبر کډې وډې وې نه دې دا خبر مخ جوړ کړي الله دې وای شکل دې د خر ساقي جان کوستانه شو خبر کوي دې بیزتی داسي کلا سو کوي داسي کلا او سو کوي ساقي جان دې خیر انسان ساقي جان دې مسلمان waiting for Roman Reigns and Reigns with a spell Roman Reigns with a spell to Paul Breaker Superman punched the lead the OTC was lying in wait رهبر ملت والترقية رئيس المنافقين د ابو جهل او د فرعون او د حامان د ترزوي او د ابي بن سلول زوی ساقي جان الله تعالی دا په دنیا او په آخرت باندې داسې ذلیل او رسوا کړي لکه څنګه چې فرعون په دنیا باندې ذلیل او رسوا کړي د ټول دنیا لپاره د عبرت نشان ګرځېدلی دی. سلامونه او نیکې هیلو دوستانو، تقریبا د تیرو شپږو یا اوو ورځو را په دې خوا په سوشل میډیا کې د علماو او عوامو ترمنځ یو داسې اور لګېدلی چې ورځ تر بلې د دې اور سکروټې نورې هم په ګرمېدو دي. افسوس افسوس او افسوس دی وي زموږ د پښتنو پر حال. قسم په الله نن ډېر د شرم او ډېر د ژړا مقام دی، هغه په دې وجه چې د حق ویونکی د حق ویلو په چل نه پوهېږي او اورېدونکی د اورېدلو او دفاع په چل نه پوهېږي. ګورئ اوس چې دا کومه لوبه روانه ده، زه تاسو ته قسم خورم چې د دې لوبې د خیر څخه شر یو په سله زیات دی، ځکه په سلګونه علما د ضد او دفاع په وجه تر هغې سرحده ورسېدل چې هغه د یو عالم د شان سره نه ښایي او په زرګونه بې علمه عوام بیا د علماو په سپکولو کې تر هغه سرحده ورسېدل چې د هغه حقیقي او حق پرسته علماو څخه هم د بعضې خلکو په زړونو کې فاصله پیدا شوه. نو زما په نظر دا اوسنی جنجال یوه لویه فتنه ده او الله تعالی دې دا فتنه زر تر زره ختمه کړي. ګورئ دوستانو، تر ننه مې درنه په جدي او کلک شکل سره غوښتنه نه ده کړې چې زما ویډیو تر پایه وګورئ، خو نن یې درنه کوم ځکه نن به زما په ویډیو کې ډېرې سختې او د حق څخه ډکې خبرې وي. نو خدای مکړه چې تاسو د موضوع یو طرف واورئ او بل طرف در څخه پاتې شي، نو بیا به درنه نیم مولا خطره ایمان جوړ وي. او زه هم انسان یم، زما څخه هم غلطي کیدای شي. نو که چیرې زما کومه خبره د اسلام او اصولو مطابق نه وه، نو تاسو په آزادانه ډول کولی شئ په کمنټ کې مو راسره خپل نظر شریک کړئ. نو راځو اصل خبرې ته. ګورئ، زه په خپل شخصي نظر د محترم الشیخ مولانا ادریس صاحب د دې اوسنیو خبرو سره اختلاف نظر لرم، خو نه په داسې شکل سره چې کله د هغه عکس د خره په سر باندې لګېدلی وي، کله د خره د بره، کله د سپي د بره، کله ورته د ابو جهل نسبت شوی وي، کله یې مخ مبارک تور شوی وي او کله یې پرې غټ کافر ټرمپ کېنولی وي او دې ته ورته په لسګونه نور عکسونه. همداراز څوک پسې ویډیو او آډیو کلیپونه کوي او بغیر د علمي او منطقي جواب ورکولو څخه ورته رد بد وایي. نو زما په نظر د یو عالم سره اختلاف لرل په یوه خبره یا مسئله کې ناجایز نه دي، خو کنزل کول، استهزا کول، ګستاخي کول او بې ادبي کولو ته نه اسلام اجازه ورکوي او نه پښتو. نو لطفا د الله تعالی څخه وویریږئ. نن چې ته دا کوم عکس جوړوي، کومه ویډیو یا آډیو کلیپ جوړوي او بیا دا په سلګونه او زرګونه خلک مخکې شیر کوي، نو دا هم په یاد ولره چې یوه داسې د حساب ورځ هم را روانه ده چې د دې هرې آډیو، هر ویډیو او هر عکس جوړولو حساب او جواب به ورکوي. نو ګورئ دوستانو، سالمه نیوکه د هر چا حق دی، لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړه. زه خپله د شیخ صاحب محترم د دغو خبرو سره اختلاف لرم. زه به پاکې خبرې کوم د موجوده حکومت او بالخصوص زموږ فیلډ مارشل صاحب چې کوم دی، حافظ صاحب، پاکې خبرې به کوم. د هغې په کوشش او په برکت هغه جنګونه خدای ختم کړل. الحمدلله پاکستان یو نوم وګټه، یو نوم د خدای په فضل، یو لوی نوم وځلېده. نن په ټوله دنیا کې ستا ملک ځلېږي د خدای په فضل. او بار ملکونو کې چې کوم عاملان دي هغوی وایي نن زموږ پاسپورټ اسمان ته ورسېد. خلک قدر کوي، خلک عزت کوي د پاکستان، ولې هغه جنګونه د خلیج هغه لوی جنجال هغه خدای پاک ختم کړ. دا د خدای فضل او د خدای کرم. او دغه مردار کړي خدای غر کې ټرمپ دی که ډرم دی.
دا خدای غر کړه جنجال ټول دې سپیره جوړ کړی دې حرامي د مسلمانانو په سر کورونه بل کړي دی دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج شو دغه رزي نو نن هغه هم وایي د پاکستان شکریا ادا کړو او د پاکستان د وزیر اعظم او دغه فیلډ مارشل صاحب نمونه غشتري چې د دې د برکت نه شي او وي خبره نورم جوړېدو والا د وزم پاکستان ته را روانه نو خدای چې راشي د پاکستان عزت په چې خوري پلیت قدم دی نو بهر کیف خیر د پاکستان یو امیج یو نوم دی چې دیږي نور هم غټه خبره ده نو دوستانو تاسو د شیخ ادریس صاحب محترم خبرې واوریدې په دې کلیپ کې شیخ صاحب محترم د فیلډ مارشال عاصم منیر ظالم ستاینه کړې نو زما په خپل شخصي نظر شیخ ادریس صاحب محترم او د پاکستان ټولو مشهور علماو ته پکار ده چې د پاکستان د ظالم ریاست او فوج د کړنو څخه ځانونه بې طرفه وساتي ځکه زه په دې 100% مطمئن یم چې هر هغه څوک هغه عالم وي او یا عام کس وي نو کله چې د حق او امن خبره وکړي نو دننه په څو ورځو یا څو میاشتو کې هغه بیچاره بیا یا ژوندی ورک شوی وي او یا شهید شوی وي نو زما په نظر شیخ صاحب محترم لطفا د یو داسې قاتل او فاسق ستاینه نه وي پکار چې د حلال مسجد د طلباو د شهادت په وخت کې هغه ډګروال و او د بمبار او قتل و قتال شریکو آیا دا څه وخت مخکې د واورې په موسم کې په تیراه کې زرګونه ماشومان حیادارې ښځې او سپینګیري د همدغه ظالم او قاتل په امر د خپلو کورونو څخه راونه ویستل شول همدغه ظالم او قاتل په خیبر باجوړ او وزیرستان کې څومره بې ګناه علما او عام انسانان شهیدان کړل مولانا سمیع الحق مولانا نصیب خان شیخ حسن جان مفتی نظام الدین مولانا خانزیب ګیلمن او همداسې نور په سلګونه بې ګناه انسانان شهیدان نه کړل همداراز د رمضان په مبارکه میاشت او په مبارکه عشره کې د 400 څخه زیات بې ګناه معتادین د کابل په معتادینو شفاخانه کې شهیدان نه کړل د هغې څخه مخکې په بیسودو کې د یو کور 18 بې ګناه انسانان شهیدان نه کړل او دې ته ورته په سلګونه نورې قضیې موجود نه دي نو د شیخ صاحب محترم او د هغه د شاګردانو څخه زموږ ګیله همدا ده دا چې نن د منبر په سر د دغه قاتل او ظالم ستاینه کوئ نو لطفا د همدغه قاتل او ظالم په ظلمونو تاسې ولې نه غږیږئ دا چې د حق ویلو اجازه نه لرئ که هغه د هرې وجې وي نو لطفا د ظالم ستاینه هم باید ونشي او بل د شیخ صاحب محترم دا خبره چې د ټرمپ پر راتګ سره به د پاکستان امیج جګ شي نو فکر کوم چې د ټرمپ کافر او د اوسنۍ زمانې د دجال پر راتګ خوشحالېدل او د پاکستان ترقی ورسره تړل دا به هم یو لویه خطا وي ګورې دا ټول زما شخصي نظریات دي او هر څوک حق لري چې په پوره احترام سره په یو چا باندې سالمه نیوکه ولري الحمدلله زه شیخ ادریس صاحب محترم او د هغه علم ته پوره احترام لرم او الله تعالی دې ماته دومره وس او توان هم نه راکوي چې زه دې په دې دومره وړه خوله د هغه عظیم شخصیت سپکاوی وکړم چې هر کال په حقانیه او نعمانیه مدرسه کې د 3000 څخه زیات علما فارغوي د دې ترڅنګ زه د شیخ ادریس محترم له شاګردانو څخه هم په جدي توګه غوښتنه کوم تاسو خو علما یاست تاسو ولې د یو انسان شکل ته توهین کوئ د ساقي جان د مخ خلقت چا پیدا کړي هغه خپل پیدا کړي کنه الله تعالی نو تاسو هم دا خبره د اسلام سره په ټکر کې ده ځکه الله تعالی جل جلاله په سورۃ التین آیات نمبر 3 کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم یعنی موږ انسان په ډیر ښایسته او غوره جوړښت پیدا کړی نو صحیح علما او طلبا د یو چا په شکل پورې خبرې نه کوي استهزاء او کنځلې هم نه کوي ځکه تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثان یاست او بل دا چې دای د حل لاره هم نه ده دوستانو باور وکړئ چې دا خبره د زړه له درد او ویرې کوم هسې نه چې د ټولو عوامو په زړونو کې د علماو سره نفرت او فاصله پیدا شي د یو څو ملایانو او طلباو په وجه نو خلاصه داسې چې زه په خپل شخصي نظر سره د شیخ ادریس محترم د خبرو سره اختلاف نظر لرم انسان دی او د انسان څخه غلطي کیږي خو اما زه علم ته پوره درناوی لرم او د دین له وجې ورسره مینه لرم زموږ مشر او سپینګیره دی بل طرف ته د ساقي جان او شیخ صاحب محترم شاګردانو او عوامو په غلطو ویډیوګانو او عکسونو هم سخت غمجن یم ځکه همدا غلطې ویډیوګانې او عکسونه نفرت نور هم زیاتوي لکه زه به یو څو کلیپونه له تاسو سره شریک کړم په سعودي عرب کې دومره څوک نشته دومره ژوند شی دی منه ده بیا دې ډېره معافي زما د دا حرامیانو دا د زنا پیداوار بلکې سپي در پسې غاپي دا حرامیان دا زناکار بلکې سپي در پسې غاپي ته زمونږ ډېر محترم شیخ ادریس صاحب ساقي جان بې وخته پیداوار دی د زنا پیداوار دی
حرامي دی. او چې عالمانو پسې کړې فضل بکواسا واورسا کی جان شفا ایمان خلاصا واورسا کی جان شفا ایمان خلاصا. رسول الله سوي خلق برستا علماء پسې د شغافي لکه څنګه چې د سپي په خېټه کې د سپي بچي غافي څو غافي د سپي بچي غافي چې تاسو رسول الله د سپي بچي ویل ما څه دا د تاسو په نو دوستانو دا خو ما فقط یو څو کلیپونه د نمونې په شکل تاسو سره شریک کړل. دې ته ورته نور په سلګونه کلیپونه هم شته او لا هم ریکارډ کیږي. نو په حیث د یو مسلمان، په حیث د یو پښتون، زه د ټولو څخه په کلک او جدي شکل دا غوښتنه کوم چې د داسې قسمه کارونو څخه لاس واخلئ او د حق او صحیح لارې طرفدار شئ، نه د شیطان د لارې. نو خدای مکړه هسې نه چې همدا عکسونه یا کلیپونه مو سبا په ورځ د قیامت د اور سبب وګرځي. نو لطفا ډېر احتیاط وکړئ.